سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. نو چې ټوله ورځ د یو چا په صفت او په ثنا باندې خلک لګیایي، په دې به الله څومره راضي کیږي چې په یو واره درود شریف یې دومره راضي کیږي چې خپله الله تعالی په دغه انسان بیا 10 واره درود ویي. د سهاره راځي علما کرام او ناتخوانان ورونه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صفات او د هغه کارنامې موږ تاسو ته بیانوي. د کوم قوم چې مشر تکړه سړی وي هغه ټول قوم په هغه باندې ناز کوي. موږ امتیان د هغه ذات یو چې په کوم ذات الله تعالی ناز کوي، ځکه د هغه په نسبت الله موږ ته وایي کنتم خیر امة، تاسې خیر د امتو او یا امتونه مخکې تېر شوي دي، خو تر ټولو نه تاسې خیر یې. ولې؟ دا خیریت ان حضرت صلی الله علیه وسلم په برکت باندې موږ تاسو ته نصیب شوی، دا د قرآن عظیم شان په برکت باندې موږ تاسو ته نصیب شوی. دغه نعمت قدر پکار ده. پیغمبر علیه السلام ته خدای پاک څومره لویي ورکړې چې په دې پوه شو چې موږ په بیان دته لویي نه پیدا کیږي، موږ په عزتمن کیږو، دته الله څومره مقام ورکړی. لږ لږ شیان په بیان کو. یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ډوډۍ کې ناسته، د ان حضرت صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا و چې داسې یو مجمع د انسانانو به وه لکه دا موږ تاسو دستور د میلمستیا وي، د هلک د مبارکۍ مړی، د کوزدې د مبارکۍ مړی، د واده مړی، هر داسې اجتماع به چې وه ده به دیني بیان کوو، ځکه تیار خلک راټول شوي او دی لېږل شوی د دې دپاره دا چې معلم ده چې خلکو ته تعلیم ورکړي. اډوکه یې په لاس مبارک خولې مبارکې ته ویني په خپلو غاښو مبارکیو څه غوښه تر وش کوله. موږ تاسې موجوده وخت کې هم داسې دماغونه د انسانانو جوړ شوي دي چې دغه قسم خوراک چې د خلکو د وړاندې په خپله خوله باندې د اډوکې نه غوښه شکوي، دا بې تهذیبي کمزوري د اخلاقو بولي، ناپوهي بولي. ان حضرت صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ده دا ګوله وکړه نو دا یې خلکو ته ورپېژنده چې دا خوراک د چا ده. نو وی ویل انا سید ولد آدم ولا فخره، زه د ټول انسانانو سردار یم خو فخر نه کوم. بیا پیغمبر علیه السلام په خپلو غاښو مبارکو باندې بیا ګوله وشکوله او بیا دا خبره کوي. خو چونکې په مجلس کې خلک کله غافل وي، شي ته یې پام نه وي، نو حضرت صلی الله علیه وسلم خپله ورته ویلې تاسې نه ویایې ولې ته دا خبره کوې، ته څنګه د ټولو انسانانو سردار یې. نو مخکې تر دې چې هغه تشریح کوم دغه ځای ته هم پوه شو چې دغه خوراک د سنتو د رسول الله ده، د هغه ذات ده چې د دنیا او د آخرت سردار ده. دا چې په لاس غوښه شکوو دا د کبر نه ډک انسانان، دا راته بده برېښي چې په خپلو غاښو یې وشکوو. ولې؟ د رسول الله په اخوی باندې موږ شرمېږو. دا نهایت جهل ده، ناپوهي ده، ځکه موږ د نبي علیه السلام خپل هغه مقتدا هغه نازولي چې الله ناز پکوي، فخر پکوي، د هغه په سنتو نه یو خبر، د بل چا په لورې روان یو چې هغه انسانانو په لار روان یو چې د چارپایانو په شکل په ولاړې خوراک کوي، دغه موږ تهذیب بولو. چې د چارپایانو په شکل په ولاړې باورې کوي، دغه موږ تهذیب بولو. چې د مورو د خورو د لورو د پردیو د خپلې فرق نه کوي، موږ دا تهذیب بولو. خپل آقا نامدار چې کوم کردار راته ویښی، کوم سنت چې راته پرېښي، هغه سنتو نه ناخبره یو، ځکه راته ناشنا لیدی کېږي. نو تاسې پوښتنه نه کوئ ولې؟ یو صحابي مبارک ورته ویلې ولې دا وایې چې ته د ټولو انسانانو سردار یې؟ وایي ځکه
په ورځ د قیامت باندې او دا لوی خبر دی قیامت دی ورځ ده د دنیا سرداری خو تیریږي دا سردار دی دنیا او د آخرت ته خوش د آخرت مقاماتو ته چې وګورو ولې وای اول به د قبر نه په قیامت کې زه راپورته کېږم ایمان مخکې څوک نشي ژوندي کېدی ټول انسانان مري ټول مخلوقات مري دا دنیا کې چې څومره ژوندي سري دي دا یو هم په دنیا کې نه پاتې کېږي ټول به ختمېږي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام خو اول چې راپورته کېږم زه به راپورته کېږم او فخر نه کوم اول چې شفاعت شروع کوم د الله په حضور کې زه به کوم اول شفاعت چې قبلېږي د ما قبلېږي خو زه فخر نه کوم اول چې جنت ته ننوځي زه به ننوځم خو زه فخر نه کوم چې کله د قیامت ورځ شي هغه ورځ چې 50,000 کاله اوږده ده نن تقریبا ژمی شروع کېدونکی ده وطن کې واورې وشوې خو دلته موږ په دغه ګرمي کې ګزاره نشو کولی د ژمي موسم ده لمر په څلورم اسمان کې ده هلته د قیامت په ورځ به لمر 1 میل انداز وي دا 2000 ګزه 1800 ګزونه تر 2000 پورې دغه میل ویل کېږي دومره برانی کېږي هر انسان به د خپل جرم په انداز په خپل خلو کې ډوبي اچا خولې تر بیړۍ رسیدلې اچا تر زنګانه د چا تر نامه د چا تر خولې رسیدلې ان حضرت صلی الله علیه وسلم دا چې په خله کې بل کده آس په خله کې چې کایزه ورواچي او مازغه به یشيږي د پځ نه بر روان وي په هغه ورځ باندې چې 50 کال ورځ چې چا په دنیا کې سیوري ځان ته نه پیدا کړای نو اب به سوري ولاړ نن په یو مجلس کې ناست یو د وی مدرسې په انګړ کې یو خو په چا سیوري شته په چا نشته قیامت عین دا نقشه ده دا ټول مخلوقات په خدای پاک په حضور کې ولاړ وي خو په چا به سیوري وي په چا به نه وي ولې چا چې خپل رب پیژندلی چا چې خپل پیغمبر پیژندلی چا چې خپل کتاب او قرآن عظیم شان پیژندلی او بیا د معرفت په انداز متابعت کړی د الله یې منلی د رسول الله یې منلی د هغو په نقش قدم تللی هغو ته د نیکو اعمالو سیوري ولاړ حدیث مبارک کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم یې څو ډلې به د عرش عظیم تر سوري لاندې ولاړ وي چې بل سیوری نشته خو څو ډلې به هلته ولاړې وي امام عادل د وخت پاچا چې عادل وي د شریعت موافق فیصلې کوي هغه سخته ورځ باندې به خدای پاک خدای د خپل عرش عظیم تر سوري لاندې دروي هغه ځوان چې د ځوانۍ وخت د خدای پاک په عبادت کې تیر کړی موږ تاسې پښتنو کې یو متل د وایي ځواني حیواني حیواني څه معنا په کومه معنا حیوان اخلي چې خو د منطقو په اصطلاح خو انسان هم حیوان ناطق ده نه مشهوره دا معنا چې پښتو زه درته تعبیر کوم معنا ځواني خرطوبي حیواني دې دا معنا اخلي نو دغه ښه پاک ژوند د عزت ژوند هغه د قدر ژوند هغه ژوند چې ټول اندامونه روغ وي خدای پاک سړی راضي کوی شي علم حاصلوی شي عبادت کوی شي تکلیف تیروی شي هغه ژوند موږ د چارپای په شکل تیرو نه دغه ژوند چې څوک د عبادت په شکل کې تیر کړي د خدای پاک په بندګۍ کې تیر کړي نو دغه ځوان د دغه عبادت په برکت باندې دومره عزتمن شي چې بیا به د عرش عظیم تر سوري لاندې ولاړ وي در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبر است بعد از پیری هر گرگ زاده می شود پرهیزگار وای په ځواني کې توبه استل دا د انبیاو کار ده پس له دې نه چې سړی سپینګیری شي دا خو ارلی و چې زوړ شي په خوله کې غاښونه ولویږي چې میږي نه شي خوړی بیا وایي چې دا حرام دي پردی مال ده
چې کله سړی دومره بوډا شي چې د جما نه ولوېږي د خپلې بیبي سره جما نشي کړی بیا ورې زنا حرامه ده چې غلا نشي کړی بیا وایي چې غلا حرامه ده چې څوک نشي ویلی بیا وایي چې ظلم حرام ده هره ګناه نه چې ولوېدو پس د هغه نه بیا حرام بولي خدای هم هغه څوک حرام بولي چې څه نه څه د علماو مجلسونه اورېدلي کنی په سپینه ګیره باندې یو وخت کې میرامشاه کې د خلیفه صاحب مبارک د زیارت په طرف روان یم دا ګلۍ کې چې بدماشانو مرکزونه وو په دغه کې دوی مخکې روان دي زه یې شانه پسې روان یم نو ډېر نهایت زیات بوډا ده بې انتها زیات په لاس کې په دغه حال کې هم بټیر نیولی دا دغه ځای خلک خو خفه کېږي نه موږ هلته یو پنجابی د مدرسې شاته یې کور د بټۍ ده یو وخت کې معتمیم صاحب ته ویلي وو وایي شپې اوږدې دي مخکې مې خوب نه شوی کولی نو بیا به جګ شوم لمونځونه نفلونه مې کړه اوس شکر د بټیر مې پیدا کړو د هغه سره ساعت مې تېر ده المنځو کوم ځای ته ضرورت نشته موږ چې بنوڅیان وروڼه مروت وروڼه دا د لکې د مروت وروڼه دا چې سپین ږیري شي بیا د بټیر سره ساعت تېروي نو دغه ژبه هم په داسې شکل باندې وه لکه د دغه وطن د خلکو نو د شاه د طرف نه سړي څه ورته وویل په څنګ کې چې کوم ځوان ورسره روان ده بیا د بي معاف د دغه مجلس نه دا مې ویر ده چې د هلکې ورته وویلې که د جنکۍ یې ورته وویلې چې څه شوق لري که نه خدای هم دې د امتحان نه وساتي رب کریم مو دې وساتي په خپل کمال نشو بچ کېدی چې علامه نه کې بچ په دغه حال کې هم دی دا ورته وایي وایي زه اوس د دغو نه لوېدلی یم که نه یې ملګریو پرون ښځه راته راوستلې وه خو چې هر څه مې کړه مخه یا د عورت مې نه پورته کېدو پورې ځان مې پورې نښلوو خو څه نه کېده چې د دین سره یې تعلق نه وي په دغه حال به یم زرکدن به یم په دغه حال کې راځي په دغه وخت کې به هم دی په داسې حال کې دنیا نه مري نو یوه هغه طبقات چې د ځوانۍ عمر یې دا ځوانان وروڼو ته وایم چې دا ډېر قیمتي ژوند خدای پاک موږ تاسو ته راکړی حضرت نبی علیه السلام یې چې څوک په دغه خوشحاله کېږي چې روزانه یو اوښ په هغه عربو کې قیمتي مال اوښ ته په هغه وخت کې خو بیا د اوښانو نه بغیر بل شی ونه چې یو اوښ روزانه کور ته راولي ګټه کوي ګټه یو اوښ روزانه کور ته راولي څوک په دغه نه خوشحاله کېږي دا موږ تاسې موجوده خلک خوشحاله کېږو که نه خوشحاله کېږو نبی علیه السلام یې چې څور جومات ته لاړ یو آیات چې زده کړو د قرآن عظیم شان دومره ګټه یې وکړه لکه د دنیا په اصطلاح اوښ نن سبا اوښ تر 1 لک نو خو غالبا قیمت زیات دی چې 2 آیاتونه یې زده کړل لکه 2 اوښانې چې وګټل چې 3 آیاتونه یې زده کړل لکه 3 اوښانې چې وګټل دغه ځواني عمر کې موږ تاسو قرآن شریف زده کوی شو په دغه کې یو عجبه سرمایه پیدا کوی شو د آخرت لپاره ورشو عالم ته د جومات امام ته چې الله چې موږ ته کوم کتاب را لېږلی ته د هغه کتاب یو آیات ماته راوښیه آسان آیات بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه ده چې څوک په اخلاص په مینه په محبت دا بسم الله شریف ووایي د جهنم د 19 ملایکو نه خدای پاک خلاصوي نو دا ځواني عمر باید موږ تاسې په لهو و لعب تېره نه کړو دا په کرکټو په والیبالو په فوټبالو په دغو نه کړو تېره دین ته باید وخت ورکړو په دین ځان پوه کړو دا سپین ږیري مجلسو کې چې کینو کله چې دیني مسایل شروع شي نو دوی غریبانان وایي ما اوس په قرآن شریف ژبه نه اوړي وخت را باندې تېر ده ژبه نه اوړي خو هر سپین ږیري نه پوښتنه وکړئ په دغه مجلس کې به غټ غټ عمرو چښتنان وي په خپله ځوانۍ عمر ارمان کوي که نه کوي دا د هر سپین ږیري نه پوښتنه وکړئ چې ما نه عمر د ځوانۍ فضول تېر شوی ارمان کوي که نه نو چې هغه ارمان کوي خو د هغو نه باید موږ زده کړو ولې بیا موږ ارمان ته ځان برابروو چې بیا ارمان کوو بل هغه انسانان به د عرش عظیم تر سوري لاندې ولاړ وي چې د زړه د جومات سره وابسته وي 5 وخته لمونځ په جمع باندې کوي که په دکان کې ناست یم اذان ته یې غوږ وي
که په زمینداري لګیا یم اذان ته یې غوږ وي، که په ډریوري لګیا یم اذان ته یې غوږ وي، که په نوکري لګیا یم اذان ته یې غوږ وي. چلې غږ واورېدو حی علی الفلاح راشئ د کامیابۍ ځای ته. چیرې د کامیابي؟ اولئک هم المفلحون. نبی علیه السلام یې فلاح هغه ته پیدا کېږي کامیابي چې سړی جنت ته ننوځي. دا زیری د جنت ته راشئ لمانځه ته د کامیابۍ ځای ده چې د په برکت په جنت ته ځئ. چې چا زړه د جومات سره وابسته وي چې اذان یې واورېد دستي جومات ته روان چې 5 وخته لمونځ په جمع کوي، دغه خلک به هم په وړاندې ولاړ وي. چې د یو د بل سره محبت خاص د خدای د دین په خاطر باندې کوي. د قومیت لحاظ نه وي پکې، د دنیا او د روپیو لحاظ نه وي پکې، د قدرت لحاظ نه وي پکې. داسې نه ده چې د خپلوانو سره محبت شریعت ناروا بولي، هغه وسیله رحمي فرض بولي. قریبانو سره خو محبت د هغو سره همدردي دا خو فرض ده. یو د قرابت حکم ده د وسیله رحمي، یو د دیانت حکم ده. دا طالبان چې دلته په دغه مدرسه کې پراته دي د کومو وطنونو راغلي دي، د څه په خاطر راغلي دي؟ دا انسان د ځان سره داسې سوچ وکړي دا د خدای پاک د دین د زده کړې په خاطر راغلي. دغه نسبت رسول الله ته کېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي. دغه علما چې دغه طالبانو د تدریس کار کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جاینشین دي، طالبان د صحابه کرامو جاینشین دي. د رسول الله سره محبت د ایمان جز ده که نه ده؟ نو چې د رسول الله سره څوک د محبت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو 5 روپۍ ورکم، یوه ډوډۍ ورکم، یو جوړ کالي ورکم، یوه ورځ میلمستیا ورته وکم، نن که دا موقع نشته دا موقع په طالب کې پیدا کېږي. یو مالدار سړی ده، ډېر نیک سړی، دا غزني کې ما ته خلیفه سمباره غالبان قصه کړه، ډېر سخي ده، هر وخت کې میلمانه یې ورسره. پیغمبر علیه السلام په خوب کې ویني چې خو ما ته د یوه ورځه مړۍ ونه کړه. ده بیا غټه مړۍ وکړه، میلمستیا یې وکړه. بیا خوب ویني چې پیغمبر علیه السلام ورته ما ته خو د یوه ورځه مړۍ ونه کړه. نو بیا یو عالم ته ورځي، د هغه نه پوښتنه کوي موږ تاسې چې مړۍ یو څوک راغواړو چې لوکس موټر نه وي په هغه شرمېږو چې راځي مړۍ ته. خیرات هم هغه غواړو، مړۍ ته هم هغه غواړو، په هغو رد نه کوم، خدای ورکړي دا خو د نیکمتي شی نه ده. خو موږ تاسې ته یو سوچ پکار ده. عالم ته ورغی چې زه دغه خوب وینم هلته میلمانه راولم، خو بار بار نبي علیه السلام ماته وایي چې ما ته دې مړۍ ونه کړه. ده ورته ویلي په مړۍ کې دې کله کوم عالم راوستلی؟ وایي نه، وایي عالم د رسول الله وارث ده. دا درته کوي چې د علماو سره تعلق جوړ کا، علما کور ته راوله، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي. نو دغه خدمت وکړه، د دغه سره محبت د دغه په خاطر، داسې نه چې دا خوازک طالب ده نو زه یې قدر کوم د ما د قوم ده، دا بیا پاکستانی ده نو هسې پردی سړی ده، دا زدران ده او دا پلانکی ده، دا خو هسې پردي دي. پردي نه، دا به تر هر چا ډېر نازوي چې دا د رسول الله وارث ده، د خدای د دین په خاطر دلته راغلی. نو چې یو د بل سره محبت کوي د خدای د دین په خاطر یې کوي، دغه خلک به د عرش عظیم تر سوري لاندې ولاړ وي. هغه خلک به د عرش عظیم تر سوري لاندې ولاړ وي چې یو ښایسته ښځه ده ته دعوت زنا ورکړي، موقع وي، فراغت وي، څوک نه وي، ظاهري انسانانو کې څوک نه وي، او ښایسته جنکۍ درته وایي چې راشه د ما سره زنا وکړه، ته ورته زه د خدای نه ډارېږم، د الله د ډاره یې پرېږدې. نو دغه به الله دومره ونازوي چې د خپل عرش عظیم تر سوري لاندې بېدروي. هغه ډله به د عرش عظیم تر سوري لاندې ولاړ وي چې په دا خپل ښي لاس باندې صدقه دومره په پټه ورکړي یو چا ته چې دا چپ طرف هم نشي خبر. یو زکات ته هغه په ښکاره ورکول چې ریا نه پکې کې، په ښکاره یې ثواب ډېر دی، یو په 25 باندې پټ زکات چې ورکړي او په ښکاره یې ورکړي، د ښکاره زکات تر پټ زکات ورکولو 25 درجې زیات ثواب ده. او یو صدقه ده، نفلي صدقه، نفلي صدقه چې پټه ورکړي تر ښکاره ورکولو یو په 80 درجې ثواب زیات ده. ځکه وایي ډېره ریا په نفلي اعمالو کې راځي. فرض خو هر څوک کوي. نبی علیه السلام یې دا 5 وخته لمونځ په جمع کوه، جومات ته راځه، خو نفل په کور کې کوه. نفل په کور کې بهتر دی. ولې؟
ریا په دغه کې راځي 5 وخت لمونځ فرض هر مسلمان کې خو نفل څوک کې کوي نه کې دا بزرګي او خطوب خو په دغه نفلو معلومیږي زکات هر مسلمان ورکوي خو صدقې بعضې مسلمانان ورکوي دا ریا په یوه کې راځي نو چې په ښي لاس صدقه ورکړي د چپ لاس طرف سړی نه شي په خبر دغه ډلې به د قیامت په ورځ تر عرش عظیم لاندې تر سوري لاندې ولاړ وي نبی علیه الصلاة والسلام کل امرئ تحت ظل صدقته هر انسان به لاندې تر سیوري د خپلې صدقې وي نن که په دغه جلسه کې چا په صحیح نیت صدقه کړې وي خدای دې نیتونه د ټولو سم کړي او که تروسه یې د چا په نیت کې ریا وم یو بله مسله درته ووایم وایي چا چې یو شی صدقه کړه اول یې ځان کو و خلکو ته خو چې هغه شی لا ضایع شوی نه ده د عالم نه خبرې واورېدې چې صدقه هغه خدای ته مقبوله ده چې د الله د رضا دپاره د ځان کوونه دپاره نه دلته دې بېرته اوس نیت صفا کړي تر اوسه لا دا مړۍ نه دي خوړل شوې اوس د نیت صفا کې به خدای پاک به هغه ثواب ورکوي چې عرش عظیم تر سیوري لاندې هم د دغو دپاره مقام ده او خصوصي سایوان د صدقې کوونکي دپاره خپل موجود ده پیغمبر علیه السلام هغه دین راوړی چې هغه د دغه ابدي زندګي د راحت ذریعه ده نو نبی علیه السلام یې زه د اقامت د ورځې سردار یم بېرته به خبره یو ځای ته بوځم خو فخر نه کم اما په لاس کې به جنډه د حمد وي د آدم علیه السلام نه نیولې تر عیسی علیه السلام ټول پیغمبران به نبی علیه السلام یې د ما تر بیرغ لاندې ولاړ وي چې انبیا د تابع دي نو د انبیاو امتونه ټول د تابع دي ځکه چې دی کله د خدای پاک حضور ته لاړ شي د شفاعت لپاره چې سر راپورته کړي امتي امتي وایي نو هلته بعضې خلک اعتراض کوي چې دلته خو د آدم علیه السلام نه نیولې تر قیامته ټول انسانان په زاره یې ورغله چې موږ ته شفاعت وکړه الله حضور کې دی صرف د خپل امت د شفاعت کوي دا نورو نه کوي وایي خو په واقع کې ټول د امتیان دي چې انبیا د تر جنډې لاندې ولاړ دي امتونه ټول د امتیان دي دی سردار دی ورځې د قیامت ته د په لاس کې به جنډه وي ټول انبیا به د تر جنډې لاندې ولاړ وي او بیا چې دغه خلک ګرمۍ ووایي بېرته دغه ځای ته راځم چې ما ته ټولې د دغه ګرمۍ نه موږ په عذاب یو دا 500 کاله اوږده ورځ او لمر یو میل چې په چا سیوری نه وي لمر ته یي د هغو د خولو به څه حال وي جوش اوبو په شکل لکه په جوش اوبو کې چې ولاړې حتی وایي دا سوال کوي چې خدای حساب را سره کړی وای که جهنم ته مو بیایم خو چې د دغه عذاب نه خلاص وای د دې خیال وای دی چې دغه د خولو ګرمي د جهنم تر اور هم زیاته ده دومره سخت تکلیف د الله مو دې وساتي دا ټول انسانان بیا ورشي آدم علیه نبی نو علیه الصلاة والسلام ته چې ته د ټولو انسانانو پلار یې رب کریم په خپل قدرت پیدا یې ته دا یې موږ حال نه وینې پلار خو په اولاد ډېر مشفق وي ته خدای پاک ته سوال وکړه چې د موږ سره حساب و کتاب شروع شي هغه ورته نن الله ډېر په غضب د الله مو دې وساتي داسې په غضب ده چې نه مخکې داسې په غضب و نه به بیا داسې په غضب وي دا د انتقام ورځ ده د خپل دښمن نه انتقام اخلي چې چا په دنیا کې خدای نه منو هغو نه نن انتقام اخلي زه دا کار نشم کولی ورشي نوح علیه السلام ته قصه چې مختصره کړم بیا هغه عذر ورته وکړي زه دا نشم کړی ورشي ابراهیم علیه السلام ته هغه عذر وکړي چې زه نشم دا کار کړی موسی علیه السلام ته ورشي هغه ورشي چې عذر وکړي عیسی علیه السلام ته ورشي په انبیاو کې 1,40,000 کم زیات انبیا دي تر ټولو نه مقام د رسولانو چې 314 دي دغه مقام پورته ده او په رسولانو کې دا اولو العزم پیغمبران دي چې آدم علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام په یو قول باندې آدم علیه السلام هم لیا په دغه کې نه ده شمېر ولم نجد له عزمه خبره اوږدېږي رانه او پیغمبر علیه السلام دا اولو العزمه پیغمبران هم عاجزي وکړي چې موږ دا کار نشو کړی نو راشي پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ته خو د خدای په حضور کې سوال وکړه چې رب کریم دې موږ سره شفاعت وکړي چې الله یې موږ سره حساب شروع کړي دی ورته او دا کار زه کړی شم نور ټول عذر کوي او بلکې عذر نه نفسي نفسي نفسي
مسلم روایت کې 3 واره هر نبی دا وی چې زه په خپل ځان پورې حیران یم چې نبی په ځان پورې حیران یو امتی ته تا چې ټیکټ د جنت پیدا کړای چې هغه ټول عمر معصوم دی یوه ګناه هم نه ده کړې نه صغیره نه کبیره زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده په ټول ژوند یې ګناه نه ده کړې هغه هم په نفس پورې ځان پورې حیران ده دا چې موږ د سر نه تر پښو ټول په ګناه کې ډوب یو موږ به ولې بیا نه ډارېږو نبی علیه الصلاة والسلام لاړ شي د جنت دروازه وټکوي ملائکه ورته راشي څوک یې خپل نوم مبارک ورته واخلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یم ملائکه ورته دروازه خلاصه کړي او ورته وایي ما ته الله ویلي و اول به د جنت دروازه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته خلاصه او بیا د نن په جنت کې سر په سجده شي الله ته ډېرو شپو په انداز اوه شپې یا لس شپې په انداز د خدای ثنا ووایي داسې ذکر یې وکړي چې په دنیا کې چا نه ده کړی پس له هغه اوږدې سجدې د الله غضب ورک شي خپل حبیب ته رسول الله ته یا حبیبه سر راپورته که سال تعطا غواړه څه غواړې چې درې کړم دی دستي ورته وایي امتي 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 یا خدایه زه امتي غواړم ای بې وفا امته د رسول الله په ګیره پسخند ویو د رسول الله په پټکي پسخند ویو د رسول الله په خوراک پسخند ویو د رسول الله په جامه پسخند ویو او دان بولو امتي د رسول الله اخو په دنیا کې هم ټوله شپه ژړل تر سهاره پورې د امتي غم ورسره و په قیامت کې به هم غږ د امتي کوي د هغه فخر الموجودات سرور کائنات سید الثقلین سید الکونین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د په مناسبت جوړه شوې مدرسه جلسه کې ناشته ده د خدای یو لوی رحم په موږ باندې ده هغه رسول الله چې په الله دومره ګران ده چې په دنیا کې خپل دربار ته غوښتی دنیا په زندگی کې چې دا هیڅ نبي ته دا مقام نه ده پیدا شوی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا پاکی د هغه خدای لره چې د شپې په څه حصه کې رسول الله د بیت الله شریف نه بوت تر بیت المقدس چې د یوې میاشتې مزل ده د پښو او بیا د هغو نه بوت د اسمانو په طرف و اسمانو ته لاړ حدیث چې تفصیلي ذکر کوو ډېر اوږدېږي سدرة المنتهى ته ورسېدو په ټولو ملایکو کې مقربه ملایکه خدای پاک ته ډېره نازوله ملایکه جبرائیل امین ده علیه الصلاة والسلام تر هغه ځایه پورې جبرائیل علیه السلام ورسره ځي پورته چې رسول الله ځي جبرائیل علیه السلام نور معذرت وایي چې زه نور پورته نشم تللی که د ویښته غوندې پورته حرکت وکړم د خدای د انوارو تجلیات د ما وزرونه سوځي د الله انوار د موږ نه پټ دي او یا زره حجاب په مابین کې دي حدیث مبارک کې راځي که چیرې الله دا حجابات په دنیا کې لرې کړي وای چې د الله په څومره مخلوق سترګې لګېږي ټول به سوي وه الله ټول مخلوق ویني که نه ویني دا معنی ټول مخلوق به ور اخیستی و خو په دنیا کې د دنیا سترګې عاجزې دي په دغو سترګو د الله دیدار څوک نشي کړی ځکه الله د خپل دیدار پټ کړی دی په قیامت کې چې دا انسانان هم ابدي جنت ته چې لاړ شي بیا د جنت نه بیرته وتل نشته همیش ژوندون د مرګ نشته چې په انسانانو کې بقا راشي سترګې هم باقي چې بیا خدای په خپل دیدار ورکوي بیا برداشت موجود شي نو الله تعالی یې پورته بیایي پورته چې شي بوت یو قودا د رفرف بوت یو دا د چې ملایکه راغله دی هغه نه پورته کړو خو جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ګوره رازدار دی رب د الله په خزانو هیڅوک نه دي خبر ملایکه هم نه دي خبر جبرائیل علیه السلام ورته تروسه دا ملایکه ما نه ولیدلې اخرنی امت ته د رسول الله په زرګونو کلو زندگی مخکې تېره شوې ده
خو جبرائیل علیه السلام یې چې ما دا ملایکه تر اوسه نه ولیدلې پورته یې ربي کریم بیا یې خپل دربار ته د الله دپاره خو مکان نشته نشو ویلی چیرې بوت قرآن کې چې موږ ته حکایت شوی ده فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى د عربو یو دستورو چې دوه نفرو به په خپل منځ کې قسم سره کوو معاهده چې زه او ته به په غم او په ښادي کې سره یو نو لینده به یو هم د لاس طرف نه ویني و بل طرف هم داسې به د هغې چې خولې سره وروستې چې حلقه یوه شي دوه توپ ختم شي ما ورته داسې سره یو شو نو الله ته داسې نږدې شو چې دومره مسافه پاتې شوه په مابین کې او ادنا یا تر دغه نه هم نږدې شو او هغه اسرار یې ورته وویلې چې الله په خبر ده او رسول الله په خبر ده موږ علم نه پلرو او د ډېرو محدثینو او مفسرینو په قول رب کریم خپل دیدار ورکړ خدا به یاد لرو موږ تاسې د علاقې ایمنې انفي چې دا څوک کامیاب شي ورشي وزیر اعظم ته هغه د یو طرف نه پنډونه ورکوي په هر شق کې خپل خپل پنډونه یې علاقې ته پنډ راوړي نو د هغه پنډ خدمت ته خلک ګوري پلان کې دومره خدمتونه وکړه دغه تحفه یې د شاهي محل نه راوړې الله خپل شاهي محل ته غوښتی ده نو څه تحفه یې ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امت ته یې څه راوړه امت ته یې 15 لمونځونه راوړه اول یې ورته ویلې 50 لمونځونه فرض دي په شواروز کې چې موسی علیه السلام ته راځي په شپږم اسمان کې د هغه سره ویني امت ته د څه تحفه راوړه 50 لمونځونه وایي امت ته یې نشي کړی بیرته الله ته ورشه شفاعت وکړه دا یې په دنیا کې خدای خلکو ته ورلیده چې زه د ده شفاعت قبلوم حکمت هم پکې دا و چې اوله نه یې 15 نه ویلې 50 یې ویلې بیرته الله ته ځي د الله دیدار کوي الله ته زارۍ کوي چې ما امتي کمزوری ده دا 50 لمونځونه شواروز کې نشي کړی 15 یې ور معاف کړه بیا راځي موسی علیه السلام ورته څه دې وکړه وایي 15 یې راته معاف کړه وایي نشي کړه بیا ورشه نو وارې ځي راځي 45 لمونځونه معاف شوه 15 پاتې شوه او بیا الله وعده ورکوي د دغه 50 به ثواب بیرته دغه 50 لمونځو درکوم چې څوک 15 لمونځونه کي په شواروز کې دومره ثواب به ورکوم لکه 50 لمونځونه یې چې کړي دغه خصوصي سفر چې هېڅ چاته هېڅ نبي ته خدای دا مقام نه ورکړی دا موبایل یې بند کوي په دغه وخت کې هم زه وینم دا مجلسو کې هلته لګیا شي په موبایل باندې دا یوه ورځ راغلی بیا غږېږي د خلکو سره د خدای او د رسول خبرې کېږي هغه تر پاتې نو هغه شاهي محل نه د الله د دربار نه د رحمت تحفه خاص چې نبی علیه السلام ته امتیانو ته راوړي 15 لمونځونه یې راوړي نن مسلمان دا 15 لمونځونه د ځان دپاره بوج بولي تکلیف بولي دومره عزتمنه تحفه ده چې څوک یې ناشکري وکړي حدیث مبارک کې راځي څوک چې بغیر د عذر نه قصدن یو لمونځ قضا کړي الله داسې سزا ورکوي لکه فرعون ته قارون ته حامان ته ابی ابن خلف ته چې دا څلور غټ کافران په دنیا کې تېر شوي دي ولې د شاهي دربار تحفه ده هغه عزتمنه تحفه ده چې الله په هغه نازولي سفر کې خپل حبیب ته دا تحفه ورکړې ده چا ته یې پاره ورکړې ما وی تا دې پاره ورکړې څه دپاره یې ورکړې چې الله ته په وصل کېږو لکه رسول الله چې په دنیا کې الله سره وصل شو په دغه لمنځو د الله وعده ده د دیدار خپل چې څوک دا 15 وخته لمونځ کوي الله یې جنت ورکوي خپل دیدار ورکوي چې نیکۍ خو نه غواړي جنت چې نیکۍ خو نه غواړي دیدار د رب خدای مو دې وساتي نو ځکه داسې سخت عذاب خدای پاک ورکوي سره له دې نه چې کلمه به وي مسلمان به وي خو چې خوی یې د کافر شو ځکه کافر د الله دیدار نه غواړي که یې غوښتې ایمان به یې په راوړ کافر جنت نه غواړي که یې غوښتې ایمان به یې راوړ اوس مسلمان چې په خویو په عادت کې د کافر په شکل شو نو خدای ځکه د کافر غوندې سزا ورکوي موږ تاسې کورونه کې ژړې ژړې زمنې لمونځونه نه کوي موږ یې وینو خو کار نه پلرو هغه د دروغو مشر هم غږ وکړي هلکانو ځئ لمانځه ته بیا پوښتنه نشته چې لمونځ دې وکړو که دې نه وکړو جمع دې وکړه که دې نه وکړه ښځې دي چې بیا یې موږ تاسې قومي دستورونه دا د پښتنو په
علاقه یې دفترو کې چې واده شي نو چې څومره خپلوان دي دا ټول کلي ښځې یوه کور ته جمع کېږي 100 ښځې په یوه کور کې د واده په شپو کې چا پوښتنه پسې کړې ده چې سهار تللې وې ماښام ته نږدې راغلی موږ ودونه خو هم ورزنډوي شیطان یې په دماغ ورننوځي چې دغه د خوشحالۍ ورځ د ډولونه ډنګوه دریابونه ویه چې ماجګر لمونځ هم قضا شي بیا ناوې راباسي په دغه ورځ یې نازوي د پلار په کور کې زنډوي د ماسپښین لمونځونه دا ښځې کي د ماجګر لمونځونه کي دا سپین ږیرو تاسو ته وایم تاسو په خدای قسم یې تاسو پوښتنه پسې کړې ده په خپلو کورو کې م لیدلي د یوه نلکۍ یوه بدنۍ دا 100 ښځې چیرې لاړې چیرې اودسونه وکړه چیرې لمونځونه وکړه د واده والا هم خوشحاله ده زوی ته مې واده راوړ او د ده په کور کې په دغه ورځ دومره ګناوې وشي چې 100 ښځو لمونځونه قضا کړه خوشحاله د واده یې راوړ دریابونه شروع دي سندرې شروع دي د خدای د قهر اسباب په کور کې شروع دي خوشحاله د زوی ته مې واده راوړ بیګا چې میړه ته ورشي پلار ته ورشي هغه پوښتنه نه تر کوي چې لورې لاړې ښځې لاړې چیشته تلې ضرورت څه ده دین دپاره تلې که د ډول د سرنیو دپاره ولې د پلانکې خفه کېږي د ما واده ته ښځه راغلې وه چې ما ښځه ورنه شي بیا خو خفه کېږي د پلانکې لحاظ کوو الله خفه کوو بیا چې د ستر د شریعت موافق تګ وای نبی علیه السلام په وخت کې هم ښځې تللې دي واده کور ته داسې نه دي چې ناروا دي د نبی علیه السلام په کور کې نبی علیه السلام د باندې راووت ښځې او ماشومان را روان دي د ناوې د کور نه را روان دي واده یې وړی او بیرته را روانې دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته تاسو په ټولو کې مخلوق کې په امتیانو کې تاسو په ما ډېر ګران یې ولې د مسلمان په خوشحالۍ کې مو شرکت کړی خو نه به سړي و ورسره نه به دریابونه و ورسره ښځو به ناوې بوتله د میړه کور ته سړي مړي به نه و هلته به یې وروسته کڼکۍ الجنوب هم اشعار ویلې روا دي بیرته به ښځې خپل وخت ته راغلې خپل کور خدمت ته د خپل منځه و عبادت ته ورته خو ناروا نه ده خو دا ځای ناروا ده چې اوازونه یې 3 میله لرې اوري خلک په کور کې ځوانان وځي نه نوځي خپلوان وځي نه نوځي پردۍ ښځې دي د سطر په دغه ورځ خاتم د ماخ ته پرېږاته ده ځوانان هم ځانونه جوړ کړي ښځو هم ځانونه جوړ کړي اتڼ شروع ده دی ورته ولاړ ده سطر نشته دا ځای ګناه ده اواز یې بل خلک اوري دا ځای ګناه ده لمونځ کې قضا کېږي دا ځای ګناه ده موږ ته نبي علیه السلام دین راوړی دا یې رحمت ته دین رحمت ته الله رحمان و رحیم ده دا سیوری د خدای رحمت ده د دغه ستوري قدر هغه چاته معلومیږي چې د هلته لمر ته ناسته لاس ته یې داسې سترګو ته یې لاس نیولی ده هغه سپین ږیري د لمر ته لږ مخامخ دي لمر نه به دوی لږ په عذاب وي که دلته راشي نو ډېر به خوشحاله دی وي ته د عامه خلکو نه چې شاید دا به ډېر خوشحاله وي ولې د سوري قدر هغه چاته معلومیږي وایي د ورځ که نه وای د شپې د تیارې که شپه نه وای د ورځې قدر وایي چاته نه معلومېده خو د ورځې قدر د رڼا قدر د لمر نعمت د شپې نه معلومیږي چې په توره شپه کې پلیار نشي تللی دلته لویږه او دغه سره شي سره ټکر کېږه نو یو ورځې په قدر سړی پوه شي چې دا ورځ څومره د خدای یو لوی نعمت ده موږ تاسې د هغه چا په یادګار کې دلته جمع شوي یو چې هغه موږ ته رحمت راوړی خو د چا دپاره چې څوک یې قدر وپېژني کنی زحمت ته دیغه چا دپاره چې څوک قدر نه پېژني زه کله ملګرو ته ډېر دا وایم چې په یو کورنۍ کې چې یو تکړه هلک پیدا شي پلارګنۍ هم دعواګیر شي ماماخیل هم دعواګیر شي ماماخیلو یې دا موږ ته شوی دی د موږ خورې ده پلارګنۍ وایي نه دا یې موږ ته شوی ده خو چې خړن یې دواړه یې د ځان هغه کوي پلارګنۍ په ماماخیلو تپي دا د پلانکیو خورې ده هغه یې په پلارګنۍ تپي دا د پلانکي زوی ده د پلانکي وراره ده رسول الله هم داسې فخر کوي حضرت سعد را روان دی یو تکړه مجاهد ده چې په احد کې زر غیشي وویشته
څو لیندې یې ماتې کړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارمي فداک ابي و امي ولد ما مور او پلار دې په تا قربان وي رسول الله چاته وی د ما مور او پلار دې په تا قرباني ولې ورته روپۍ ورکړه رسول الله ته خو د خدای د دین نه قرباني کوي جهاد کوي بیا نو بل وخت کې حضرت سعد را روان ده دا د نبی علیه السلام د ماما خېلو د قوم د ماما یې نه ده یې خوازکو کې د یوه سړي خورې وي ټول خوازکې خورې بولي که یې نه بولي خو موږ تاسې هم قومي دستور که نه دغه ده هغه را روان ده نبی علیه السلام چې ولید فخر په کوي د ما ماما ده څوک د داسې ماما راوښیي د ما ماما ده داسې ماما دې څوک راوښیي رسول الله به په نیکو امتیانو په قیامت کې هم د انبیاو د وړاندې فخر کوي فاني اباهي بكم الامم نبی علیه السلام یې ودونه کوي اولاد زیږوئ ډېر ودونه کوي ډېر اولاد زیږوئ د ما په امت کې تر ټولو نه بهتر انسان هغه ده چې ډېر ودونه لري ولې ما د فخر اسباب زیاتېږي چې څومره مې امتیان ډېرېږي د ما مقام جګېږي زه به په قیامت کې فخر کوم په هغه خلکو باندې په نور انبیاو داسې انبیا شته چې قیامت کې یو امتي ورسره روان وي د چا سره لاس را روان وي خو د دوه امتیان دومره دي الحمدلله 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 چې د جنت دوه برخې به د دوه امتیان وي یوه برخه به د اویاو امتیان وي رسول الله څه کوي الله فخر په کوي خدای دې موږ دغه مجلس هغه وګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم راووت جومات ته مسجد نبوي مبارک ته صحابه کرام ناست دي حضور پاک صلی الله علیه وسلم پوښتنه تر کوي تاسې دلته څه شته ناست دي دوی ورته ویل موږ د الله ذکر کوو د الله ذکر دا معنی د خدای په کلویي بیانوو صفت یې کوو د ده قدرداني کوو رسول الله ورته د تاسې په خدای قسم د بل غرض دپاره نه یې راغلي دوی ورته نه صرف او صرف د خدای د ذکر په خاطر دلته ناست یم بیا رسول الله ورته ما دا قسم د دغه وجې نه تاسې ته در نه کړو چې زه په تاسې بدګمانه یم چې درواغ وایئ اوس ملایکه ما ته کور ته راغله خو دیوال مبارک د کور او د جومات سره نښتی و اوس ما ته جبرائیل امین راغی چې الله تعالی په دغه مجلس چې تا په جومات کې ناست فخر کوي نو زه راووتم چې تاسې په څه لګئ چې الله باندې کوي خپل قوم فخر در باندې کوي مور و پلار فخر در باندې کوي چې په قیامت کې د خدای حضور ته ورروانې د شا په شکل باندې د نورو شفاعت کوي خدای دا مجرم را معاف کړي یا الله دا مجرم را معاف کړي یا الله دا مجرم را معاف کړي داسې نه چې خدای مو دې وساتي خدای مو دې وساتي چې داسې اعمال کوو چې په قیامت کې خپل ورور سره بیزاره یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته چې پلار نم بیزاره یي د خدای قهر اسباب چیرې د مور نم بیزاره یي د ورور نم بیزاره یي د ښځې نم بیزاره یي د تربور نم بیزاره یي دا مقام د خدای په دین پیدا کیږي دا مقام د علماو په غلامي پیدا کیږي موږ خو غټه په دو څه وایي ګوره یوه مسله ده نبی علیه السلام یې چې درې ډلې دي چې په ورځ د قیامت باندې به خدای پاک نه په نظر د رحمت ورته وګوري نه به د رحمت و شفقت خبر ورسره وکړي نه به یې د ګناهو نه پاک کړي بلکې د دې دپاره عذاب علیم د سخت عذاب ده په جهنم کې خدای مو دې وساتي څوک دي دغه درې ډلې نبی علیه السلام یو هغه خلک چې د چا سره نیکي وکړي کومک وکړي وروسته بیا پیغور ورکړي احسان په باره چې ما یې تا سره دا وکړه په دغه الله دومره ناراضه کیږي چې په اور د جهنم یې نه یې سوی تر هغه وخته یې نه پرېږدي ولې الله ما په تا څومره احسانات کړي وو د مور نه چې پیدا شو تر سپینې ګیرې ټول د رزق بندوبست یې ما کوه ما په تا احسان نه ده بار کړی تا یوه ورځ د یو طالب سره د یو ملا سره د یو مجاهد سره د یو مسکین سره د یو تربور سره د یو همسایه سره نیکي وکړه او بیا ور بیادې دوم هغه کسان چې په سوداو کې په دروغو قسمونه کوي موږ تاسې شیان ټوله ورځ په سوداو په دروغو خرڅوو قسم ده په دومره یې رانه وغوښته قسم ده په دومره مې اخیستې او یا یې کې دروغ دا به خدای پاک نه کړي معاف دریم هغه ډله چې دغه بیډۍ یې په پرتاګو کې پټي مسبل الازار چې دغه بیډۍ دا ښنګرې په پرتاګو کې پټ وي
نن چې 2 روپۍ پیدا کړي فخر په دې کوي تکبر په دې کوي چې پیسې به په مځکه څکوي ولې د ده لویو خلکو ته په څه شي معلومه شي دا شمله د دغه نه اوږده دا چې سړی ناست وي جګېږي دغه نه اوږده دا بدعت ده اسبال ده لکه د پرتاګه اوږدوالی چې د بیډۍ نه اوږد شي دغه مسبل ده دغه چې شمله یې د دغه ځای نه اوږده شي دغه مسبل ده دغه ته خدای په نظر د رحمت نه ګوري موږ چې لږ روپۍ پیدا کړو ړونګۍ اخلو اصیله ړونګۍ اخلو 4000 روپۍ باندې 6000 روپۍ ورېښمینه ړونګۍ اخلي چې حرام دي حرام نبی علیه السلام یې څوک چې حرام ورېښمین لباس په دنیا کې اغوندي د جنت ورېښمینې جامې په هغه باندې حرامې دي ړونګۍ ورېښمینه واخلو شمله 3 ګزه کو تر زنګانونو لاندې د شفقت دپاره ویایو تاسې پسې به زړېږي صحابي روان ده مخ ته پیغمبر علیه السلام د شا نه غږ پسې وکړه چې دالان پورته کړه ده ویل وایي ما چې شاته وکتل چې څوک ته ګورم چې پیغمبر علیه السلام ده وایي ما ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو د کار جامې دي چې دا خدمت کې کوم یعنی د جمعات لمانځه جامې نه دي د مېلمستیاو ته ځای ته چې پکې ځم هغه جامې نه دي خو د هغه حفاظت ته دا خو هسې د کاروبار جامې دي نبي علیه السلام ورته ولې په ما پسې اقتدا نه کوې سنت طریقه دا ده چې دغه غوړګې په انداز باندې دا غټه غوړګه داسې لاس ورته کېښی چې پرتوګ تر دغه ځایه که نه درېږي تر دغه ځایه که ډېر نه درېږي بیډۍ ته رسیې نه د بیډیو پورې دغه نه یو خواته حق نشته ذاتي اجازه نشته حرام دي ورونو باید په ځان شفقت وکړو پرتوګ به م خپل درڅیز کوې شمله به م خپله اوږده کوې نه په ملا بوج ده نه په رسول الله بوج ده نه په الله بوج ده خدا دین د رحمت دین ده الله مو خبروي رسول الله مو خبروي چې ګوره په د خپل لباس کې په خپل ځان باندې عذاب مه راوله په د خپل خوی و بوی کې په ځان باندې عذاب مه راوله ما ته ویلو چې وایي جلسه په 12 بجې ختموو نو 12 نه خو شل تېرې شوې تقریبا نور ذاتې زه خبره بس کومه دا پښتانه وی چې شولې په یوه ټک نه سپېدېږي په یوه ورځ سړی نه ملا کېږي ای موږ یو استاد به ټوکه کړه وه یو ملا په یوه کلي کې ملایي نیولې وه تقریر نه و زده نو کلیوالو ورته ویلي چې موږ ته به تقریر کوي وایي څومره کال کې کم از کم 2 تقریره به کوي وایي سید 6 میاشتې چې پوره شوې کلیوالو ورته ویلي تقریر وایي سبا ته بېرته ټوکه نو ټول کلیوال راجمع شو چې مولوي صاحب تقریر کوي سبا ته لکه نن جلسه ده ټول راغلي ته خو تقریر زده نه و زه ورته ویل وایي په خبر پوهېږئ وایي او وایي ښه پوهېږئ وایي او وایي ښه پوهېږئ وایي او وایي چې پوهېږئ نو ما خبره ته حاجت نشته دغه وارې په دغه تېر چې بیا 6 میاشتې پوره شوې نو خلکو ادار اتفاق وکړو چې ورته وبیایي چې نه پوهېږو ټول به ورته وایي چې نه پوهېږو چې خلک راټول شو ورته ویلې چې پوهېږئ وایي نه وایي بیخي نه پوهېږئ وایي نه وایي بیخي نه پوهېږئ وایي نه وایي په دا یو بیان دې ما بیان نه پوهېږم په یوه بیان نه سړی ملا کېږي نه سړی اصلاح کېږي 3 ورځې د چرسي سره کېنه د چرسي شوق پیدا کېږي په سړي کې د انسان طبیعت دا ده مخکې خلیفه صاحب د صحبت الفاظ درته ویلې موږ په پښتو نه پوهېږو عربي الفاظو باندې کله سړي سر نه شي خلاص دا ملګرتیا ناسته ولاړه ډېر اثر په سړي د ملګرتوب ده المرء علی دین خلیله رسول الله وی انسان د مرګري په دین ده ودې ګوري چې د مرګرتیا د چا سره ده چې چرسي سره وګرځي د چرسو شوق پیدا کېږي چې د غله سره وګرځي د غلا شوق پیدا کېږي چې د هر عمل والا سره ګرځي نو چې د علماو او طلباو سره وګرځي د دین شوق پیدا کېږي دا نه درته چې بسترې وتړئ ټول طالبان شئ دکانداري پرېږدئ زمینداري پرېږدئ ډریوري پرېږدئ نوکري پرېږدئ ټول طالبان شئ نه لمانځه ته خو په 5 وخته ځو جومات ته که نه په دغه 5 وخته کې یو وخت د عالم ته ووایي مولوي صاحب په دا شواروز کې یو وخت نیول مانځه په ټیم باندې یا موږ ته ترجمه شروع کړه سوال ورته وکړو ځان محتاج کړو یا موږ ته یو دیني بیان وکړه چې موږ غټه په ویایو نه هغه په موږ کې څه چوپ وایي
نه مدرسې ته په جمعه کې یو وارې دوه وارې خو راشه طالب سره کښېنه په حالاتو محبت خو دغته وي چې چا د چا سره محبت وي د هغه په غم به هم ځان خبروي په خوشحالي به هم ځان خبروي ما دوسته په سرګوده کې نن یې فاتحه ده زه ورځم نن یې واده ده زه ورځم دوسته ګورې په غم کې هم ځان ورشریکوو په خوشحالي کې هم په دا کال کې کوم یو حاجي صاحب راغلی طالب نه یې پیدا نه کړی چې طالبه ته جوړې که مریض یې دا اوس هم د ما سره داسې طالبان هلته موجود دي حرامه ده دا اوس زه کله څوک روپۍ راکړي طالب په نیت چې دا طالبانو ته ورکړه ما وراره هلته هغه د ناسته راغلی مولوي صاحب حمدالله په یغ ځای کې بیا هغه ته زه ویم پټ طالبانو کې پوښتنه کوه چې څوک مجبور وي یغو ته اوس چوټي شوه داسې ډېر طالبان و د لارې کرایه نه درلوده چې خپل کور ته لاړ شي ښه چې د لارې کرایه نه لري غریب چې کور ته لاړ شي بیا دلته د علاج روپۍ لري چې علاج وکړي پروت د ما او تا په مدرسه کې ده دعوه د عشق د الله او د رسول لرو د وارث ته یې ځان هم نه خبرو چې مریض یې که جوړ یې وږی یې که موړ یې ولې کال په سر کې مې وارې چنده پرې کړې ده چې دې پرې کړي زکات په کال کې لمبر د یو وارې مې زکات تېر کړی نور ذاتي دین ته زه نه یم محتاج خو خیرات وکړه راوړه یوه ورځ مدرسې ته په خپل شوق غوښه واخله په خپل شوق پسه واخله په خپل شوق باندې راشي طالبانو کې پوښتنه وکړه کوم مجبور یې محتاج د ډاکټر د روپیو علاج نه لري نو خو ته همدردي ورسره وکړه موږ د جومات امام یې په حال ځان نه خبروو ولې تنخوا ورکوو څومره 3000 روپۍ ورکوو 3000 روپۍ د یو کنکي هلک خرچه د میاشتې کېږي بس 3000 روپۍ ورکوو بس وشوه او تقاضا یې 15 تر لرو د جومات په امام ځان نه خبروو د مدرسې په استاد ځان نه خبروو د مدرسې په طالب ځان نه خبروو بیا دعوه لرو د محبت رسول الله چې زه د رسول الله وارث یم نبی علیه السلام دا یو حدیث بیانوم ذاتي بس کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی چې ډېر وږی یم حضرت ابو هریره راوي ده محدثین وایي چې ځان نه ښیي دی و ځکه داسې لوږې تېرې کړي دي چې د لوږې نه به بېهوښه شو وبلوېده پیغمبر علیه السلام خپل کور ته څوک ولېږل د خوراک کټ شوي نه بیانې وې نه کوټې په یوه کې د خوراک شی نه و چې ده ته یې رالېږلي وای بیا ذاتي په جومات کې غږ وکړه څوک به نن دغه میلمه بوځي د ځان سره چې نن بېګا یې موړ کړي یو انصاري صحابي ویلې زه هغه چې کور ته بوت خپلې بیبي ته وایي چې کور کې چې څه شی ګوره چې ذخیره یې نه کړي ولې د رسول الله طالب ده دا ټول طالبان د رسول الله د دین طالبان دي هغې ورته ویلې دومره شی ده چې دا ماشومانو ته مې باندې کړي دي نور کور کې د خوراک شی نشته وایي خپل بچیان په یو چل ویده که او دا ډوډۍ دي چې کله راواخیسته شیطان چراغونه و هغه مړ که چې دی ونه شرمېږي دا خوراک دلته کېږده نن شپه به ما او ته هم خوراک نه کوو دا خپل بچیان به هم وږي ویده کړو چې دی دا خوراک وکړي ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېلمه ده چې څه یې وو هغه یې یخ ته ورکړه سهار چې دغه صحابي مبارک د نبي علیه السلام مجلس ته راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي نن شپه الله د ده او د ده د ښځې نه ډېر خوشحاله شو آیتونه یې بیا رالېږلي دي راضي شوی ده ویسرون علی انفسهم ولو کانوا بهم خصاصه دا هغه د خدای دوستان دي چې تر ځان بل مخته کوي اگر که دی محتاج دم خو خپله ګوله بل ته ورکوي الله خو به ده خوشحاله کېږي نور خو دا دنیا وفا نه لري دی تاسې په کلي کې یو څو کاله مخکې خلک و کروړپتیان وو نن ملنګان دي دا دنیا ختمیږي په دغه مه نازېږئ هغه دنیا خپله ده چې ذخیره دې د آخرت کړه هغه نه ورکېږي دا موجوده باندې هېڅ بروسه نشته خدای پاک دې موږ تاسې زړونو ته واقعي محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغورځوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدای دې متعالی دا څومره خلک چې دلته راغلي دي یا څومره علماو بیانونه دلته کړي دي، نعتخوانانو نعتونه ویلي دي، دا خادمانو دلته خدمتونه کړي دي او په دغه صدقه کې چا څومره برخه اخیستې ده، خدای پاکه ټولو ته خپله رضا نصیب وګرځوي. خدای پاکه ټولو دپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت ذریعه وګرځوي. خدای پاکه موږ ټولو د هدایت ذریعه وګرځوي. خدای پاکه د تا د رحمت ذریعه راته وګرځوي، د ګناهو نه د مغفرت ذریعه راته وګرځوي او بار بار موږ ته توفیق نصیب کړي چې داسې مجلسونه جوړوو، په داسې مجلسو کې د علماو د نیکو خلکو سره کینو، د خدای د دین په خاطر باندې محبت یو د بل سره کو. الله تعالی موږ د دا ټول مسلمانانو یو د بل سره محبت د خدای د رضا دپاره نصیب وګرځوي. دا مدرسې ته الله نور هم ترقي نصیب وګرځوي. څومره خلک چې ورسره کومکونه کوي، الله په عمرو کې برکت کړي، مالو کې برکت کړي، اولادو کې برکت کړي، په خپلو کورو کې طالبانو علما پیدا کړي. څومره خلک چې د علماو سره، مشایخو سره، مجاهدو سره اخلاص کوي، محبت کوي، خدمت کوي، معاونت کوي، الله تعالی ته د دې سره محبت وکړي، د دنیا او د آخرت کامیابی نصیب کړي، پریشانۍ ختم کړي. الله تعالی بندیان د اهل اسلام د بند نه خلاص کړي، قرضداران د اهل اسلام د قرض نه خلاص کړي، مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کړي، مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت خپل کورونو ته ورسوي، بیا اولادو ته نیک صالح اولادونه نصیب وګرځوي، هیچا نارینه اولاد نه نارینه اولادونه ورته نصیب وګرځي. خدای پاکه چې څومره په شر درس حاجتونه د مسلمانانو یې خصوصا دا مجمع کې چې څومره راغلي یا موږ ته د دعا او امیدونه لري، د ټولو الله په شر درس حاجتونه پوره وګرځي. خدای دې متعالی د ټولو اسلامي ملکو حفاظت وکړي، مسلمانان په خپل منځ کې سره متفق او متحد وګرځي. کفار چې قابل د هدایت دي الله هدایت ورته وکړي، چې قابل د هدایت دی خدای پاکه لکه څنګه چې اورونه بار بار په بلیږي الله دغسې معذب وګرځي، ختم کړي خدای پاکه قوتونه غرور او تکبر ور ختم کړي، خدای پاکه حق ته تابع وګرځي. د مسلمانانو د ملکونو ټولو ته خدای پاکه تیښته نصیب وګرځي چې د مسلمانانو د ملکونو په شرمندګي او په رسوایي ووځي او مسلمانانو ته خدای پاک د شجاعت او د غیرت او د قوت ایمان او اعلی معیار د فخر مقام نصیب وګرځي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.